بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه چې انسان یې پیدا ورته یې د زده کړې وړتیا ور په برخه کړه. نن زموږ د انګلیسي زده کړې اتم درس دی. راځو په درس پیل کوو. لومړۍ برخه ګرامر دی. ګرامر تر دغه ځای پورې موږ ویله چې اسمونه وو. اوس د اسمونو کانکریټ ناونز دي. اوس concrete nouns چې دی concrete nouns څه شی دی یا د ذات اسمونه څه شی دي. Concrete noun is a noun which is foreign or physical existence and we can usually touch it. Concrete noun is a noun which has foreign or physical existence and we can usually touch it. یا د ذات اسمونه هغه اسم دی چې خارجي یا فزیکي وجود ولري او موږ هغه لمس کولی شو. معمولا موږ هغه لمس کولی شو. لکه مثال چې شی اگزامپل stone، تیږه، earth، ځمکه، house، کور، ډور، دروازه، etc او داسې نور. دا چې دی د ګرامر برخه وه. اوس راځو saying goodbye. د جملو په برخه کې د خدای پامانۍ کولو جملې دي. first goodbye، goodbye. second see you. third see you later. fourth see you tomorrow. fifth see you next week. sixth good night. good night. first one اول goodbye په مخه دی ښه. second see you دویم بیا دی وینم. third see you later وروسته به سره وګورو. see you tomorrow سبا سره ګورو. see you next week بل هفته به سره وګورو. next بله week هفته. good night ښه شپه. بل چې دی words یا لغات برخه ده. first بس. second truck، train، doll، blackboard، duster، duster. revision، revision. mr، miss، miss. mers، miss، mers. بس بس خپله بس ته وایي. ټرک ټرک هغه اوچت ګاډي ته وایي. ټراین ریل ګاډی یا اورګاډی یا د ریل پټلۍ. ټراین ریل ګاډی. ډال ګوډۍ یا نانځکه. بلیک بورډ توره تخته. ډسټر تخته پاک. ډسټر تخته پاک. ریویژن ریویژن تکرار. ام آر چې دی دا ښاغلي ته دغه کېږي چې نارینه دپاره وي ښاغلی. ام آر. مس ام آی اس اس مس اغلی یا ناواده ښځې لپاره استعمالیږي. مرس اغلی دا د واده ښځې لپاره استعمالیږي. بل چې دی عمومي معلومات یا جنرال انفارمیشن دی. په جنرال انفارمیشن کې چې دی نن ایډوایس یا نصیحت دی. ایډوایس ایډوایس نصیحت. Don't ask for refinement for flowers. Flowers. Don't ask for repayment for flowers. flowers چې دی احسانونو ته ویل کېږي. احسانونه. فور احسان. وایي د خپل احسان بدل مه غواړه. د خپل احسان بدل مه غواړه. make room for others at gatherings. gatherings. وایي په غونډو او اجتماعاتو کې نورو ته ځای ورکړه. others نور. gatherings غونډې او اجتماعات. روم کوټې ته ویل کېږي خو کوم ځای چې دا غونډه شوې دغې غونډې ته هم د روم استعمال دغه جوړولی شو. جمله د روم کلمه چې دی غونډو ته هم تکرارولی شو. روم. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.